د انټرنیټ له بندیز وروسته په افغانستان کې بهرنۍ ډیپلوماټانو او سفارتونو ته د اسلامي امارت د واکمنۍ تازه اخطار. نوموړې واکمنۍ بهرنیو ډیپلوماټیکو ځایونو ته څه ډول خبرداری ورکړی او بلخوا د انټرنیټ بندیدو له وجې په دوبۍ هوایي ډګر کې د افغانانو د لالهاندۍ خبر خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. ډیپلوماټانو ته د خبرداري خبر لرو، خو پیل د دوبۍ پر هوایي ډګر کوو. په خواله رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې افغان مسافر د دوبۍ په هوایي ډګر کې د الوتنې په تمه ناست دي. د افغانستان د مخابراتي سیستم تر عمومي بندیدو وروسته د هیواد د هوایي ډګرونو فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د انټرنیټ او مخابراتي خدمتونو تر بندیدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاع رسونې او اړیکو واتس اپ ګروپونه هم له کاره ولوېدل. د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو بندیدو ترڅنګ امنیتي کامرې، ټلویزیونونه او د هوایي ډګرونو خدمتونه هم په ټپه درېدلي دي. له څو میاشتو راهیسې هره ورځ له ایران او پاکستان نه زرګونه افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل کیږي، خو دغه کډوال اوس تر ستنېدو وروسته له ټلیفون او انټرنیټ پرته له خپلوانو او دوستانو سره اړیکې نشي نیولی او د سرپناهو د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. طالبانو تېره ورځ د تلې پر 9 نیټه د مازدیګر شاوخوا 5 بجې د ټول افغانستان انټرنیټ په ناڅاپي توګه بند کړ. واشنګټن پوسټ د کابل د یو بهرني ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې طالبانو بهرنیو ادارو ته ویلي دا پریکون به تر بل امر پورې دوام وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د یوازې د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ ته لاسرسی لري او د همدې لارې یې له رسنیو سره اړیکه نیولې. د دې پریکون له امله د سفارتونو، مرستندویه ادارو، هوایي الوتنو، رسنیو او د ژوند د هرې برخې کارونه سخت ګډوډ شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.